حکومت ته نوې ډیډلاین. د اویس قاتل څوک دی؟ زر تر زره دې مخامخ شي، ګینې ډېرې ورانې به وشي او بازارونه به هم بند شي. د اویس پلار او د تاجر اتحاد صدرانو خپله ټوله فیصله میډیا او عوامو سره شریکه کړه. که تاسو یې کتل غواړئ نو تر اخره راسره پاتې شئ. د اویس په بېګناه وژنه کې ککړ ظالم مجرم تر اوسه پورې آزاد ګرځي، تر اوسه یې قاتل نه دی نیول شوی. د اویس پلار بختور شاه ته هیڅ قسم تسلي نه ده ورکړل شوې. د اویس پلار وایي چې که ټوله دنیا هم یو ځای شي زما زوی نشي راتلی او نه یې راژوندی کولی شي، خو ما سره د نورو بچو فکر دی او نور بچي زما د پښتونخوا بچي دي، ځکه زه په میدان ولاړ یم او په دې کیس کې مجرم انجام ته رسولو لپاره راوتلی یم. هغه وایي چې ماته دا ویل کیږي چې 90% یعنې لس کم 100% معلومات شوي دي، خو تر اوسه پورې دغه معلومات موږ سره نه دي شریک کړي. خو چې معلومات نه شریکوي نو داسې معلومیږي چې یا خو دوی دروغ وایي او یا قاتل ډېر لوی سړی دی. هغه وایي چې ماته داسې خبرونه هم را رسېدلي چې دوی وایي د اویس پلار ته د قاتل معلومات شته خو ځان یې غلی کړی دی او دعوه نه کوي. خو هغه وایي که ماته معلومات و نو ما به وختي دعوه کړې وه، خو ما سره چې څومره ظلم وشو او بېګناه زما زوی مړ شو، هغه وایي چې که ماته قاتل معلوم وي او په سر کې دریخ کړې هم وي نو بیا تاسو ماته پرېږدئ. تاجر اتحاد مشرانو ځکه دا مسله په خپل لاس کې واخیسته چې د اویس پلار بختور شاه د تاجر اتحاد یو خاص کس دی او خاص غړی دی. تاجران به په هره مسله یو بل سره ودرېږي، نو ځکه د بختور شاه پلار سره هم ټول تاجران ودرېدل او د بختور شاه زوی خپل زوی او خپل بچی ګڼلی دی. تاجرانو ویلي چې موږ د هیچ چا د دمکیانو نه یریږو او تر جمعې ورځې پورې حکومت سره وخت شته چې قاتل ونیسي. د هغې نه پس به د هفتې په ورځ باندې د ټولو بازارونو صدرانو ویلي چې بازارونه به بندو او احتجاج به کوو او د دې هر څه ذمهوار به حکومت وي، ځکه چې موږ ته د کمزورو په نظر کتل کیږي. که دا چېرته د یو مالداره سړي زوی اوس به وختي قاتل هم نیول شوی و، خو دا د یو غریب سړي زوی دی. خو الحمدلله موږ کمزوري نه یو او موږ د ځان تپوس کولی شو. قدرمنو، دا وې د تاجر اتحاد ګروپ خبرې. که تاسو غواړئ چې په آینده کې مو له نورو معلوماتو خبر وساتو چې نور به څه کیږي، نو مهرباني وکړئ پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. موږ به وخت په وخت تاسو ته مکمل معلومات درکوو چې تاسو خبر وساتل شئ. ډېره ډېره مننه مو کوم. آباد اوسئ.